بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو دو درسونو کې مو د ستړي مشي د مصافحې په باره کې د غیر مقلدینو خود ساخته او په خپل زعم او فکر د دوی هغه ناتمام استدلال او دلیل سره د جواب بیان کو چې دوی اخذ بالیت نه استدلال کو چې ید دلته مفرد دی او مراد یو لاس دی. موږ د هغې نه جوابات وکړل چې په جسم په وجود د انسان کې چې د دوو نه بره کوم اندامونه دي هغې ته په طریقه د جنس سره کلمه د مفرد استعمالیږي. ید او بصر دا ټول مثالونه موږ ورته پیش کړل چې دلته دا جنس دی. بیا د هغې نور اعتراضات مو هم جواب کړل چې یو جسم یو جنس دی بل اسم جنس دی، یو بیا اسم جنس افرادی دی او اسم جنس جمعی دی. سره د امثله مو د دې وضاحت وکړو. اوس ستړي مشي په دواړو لاسونو چې موږ په مقدمه کې ویلي وو چې د دوی مقصد په دې کې د غیر مقلدینو چې دوی ولې دا کوشش کوي چې د خلکو په درمیان کې د یو لاس ستړي مشي رایج کړي. یوازینی هدف د دوی په دې کې د اول نه د شروع نه د دې و چې څنګه دوی خپل باداران انګریزان په دې باندې خوشحاله کړي، ځکه د هغوی عادت په ستړي مشي کې د یو لاس دی. او درته ومې وایي چې دا شروع هم د اول د مکاتبو د پوهنتونونو نه شوی دی، خو فرق هم دا و چې سیاسیینو مکاتبو پوهنتونونو والا په یو لاس ستړي مشي کولو ته ثواب او د سنت نوم نه ورکو او دواړو لاسو ته بدعت نه ویل. او مصیبت دا راغی غیر مقلدینو چې دا کار شروع که دوی یو لاس ستړي مشي ته سنت وایي، دواړو لاسونو ته څه وایي؟ بدعت وایي. مصیبت دا دی په چلین سره مو وویلې چې تاسو په یو صحیح نه ضعیف نه یو موقوف روایت دی او صحابي دا اوښې چې هلته دا راغلی وي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی وي چې په یو لاس ستړي مشي کوئ. لکه د ډوډۍ د خوراک په باب کې چې رسول الله سلام فرمایي تاسو په ښی لاس خوراک کوئ. نو داسې یو حدیث وښیې تاسو چې په یو لاس رسول الله سلام فرمایلی چې په ښی لاس ستړي مشي کوئ، یا دا فرمایلی وي چې دویم لاس به د اول لاس سره نه یو ځای کوئ، خو دوی نشي پیش کولی. به هر حال دا چې موږ دا وایو چې دا د انګریزانو عادت دی او رسم دی، دا موږ د ځان نه نه وایو، دا د امت د اکابرو نه موږ ثابتولی شو. زموږ د دیوبند د علماو نه د اکابرو علماو نه جید عالم مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله د ده کتاب دی الکوکب الدری شرح د جامع الترمذی دویم جلد 102 صفحه د التلی کی المصافحة بید واحدة دا ستړي مشي په یو لاس سره لما كانت چې کله دا په یو لاس سره ستړي مشي دا د شعارو د اهل الافرنج د شعارو د فرنګیانو د انګریزانو نه دی، نو وجب ترکه، نو د یو لاس ستړي مشي پرېښودل څه شی دی؟ واجب دی. ځکه د هغوی سره مشابهت راځي. من تشبه بقوم فهو، دا بزرگان فرمایي چې په یو لاس ستړي مشي دا د انګریزانو د شعار نه دی او د غیر مسلمو شعار دا په اسلام کې ځای نه لري. مسلمانان باید دې نه ځان وساتي. اوس په دې ننني درس کې راځو چې آیا موږ سره په دې عنوان دلیل شته که نه چې مصافحه دې په دواړو لاسو سره وشي. دا سنت موږ دعوه دا ده چې په دواړو لاسو مصافحه سنت دی. زموږ دلیل صحیح البخاری، امام محمد ابن اسماعیل البخاری په صحیح البخاری دا بیروت چاپ دی، وم جلد صفحه دا 186 او 187 دی. دو بابونه راوړي. یو باب په عنوان د باب المصافحه ستړي مشي باب، دلته دا بیانوي چې ستړي مشي دې څنګه وشي. ګوره باب التعلیم نه دی، باب المصافحه ستړي مشي دې څنګه وشي دا مسله ثابتوي. او دلته دا روایت راوړي د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې عبدالله ابن مسعود سے فرمائی
چې علمني رسول الله وکفي بین کفیه التشهد، رسول پاک علیه السلام ماته تشهد را خودو، نو زما لاس د رسول پاک دواړو لاسو مینځ کې و. زما لاس د رسول پاک چیرته و؟ دواړو لاسو مینځ کې و. بیا امام بخاری رحمت الله علیه په دې دویم باب کې چې الته باب د دقیق دی الاخذ بالیدین، نا امام بخاری باب اگدی الاخذ بالیدین، ستړي مشي په دواړو لاسونو سره. الته بیا روایت امدغه د ابن مسعود صاحب روایت په سند سره ذکر کوي. حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخبرة ابو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. رسول پاک علیہ السلام زما لاس دواړو لاسو منځ کې نیولې او ماته سورت تشهد تعلیم راکو، او لکه څنګه چې یو سورت به تعلیم ورکو تشهد باندې داسې په اهتمام سره موږ ته تعلیم راکو. دلته اوس استدلال د دې ځینه دی چې رسول پاک علیہ السلام دواړه لاسونه ورکړي دي. څه ورکړي دي لکه دواړه لاسونه. غیر مقلدین به تاسو ته یو شبه غورځوي، دوی په کتابونو کې لیکي چې دلته ابن مسعود رضی الله عنه یو لاس ورکړی دی، وایي یدی بین یدی رسول الله، زما یو لاس په مابین د دواړو لاسونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی. تاسو به فکر وي جواب به داسې وکړئ، اول جواب به داسې وایي چې تاسو بدبخته خو وایي چې د موقوف روایت حیثیت په مقابل د مرفوع روایت کې نشته، چې د رسول پاک علیه السلام عمل ثابت شو بیا د صحابي روایت دغه په مقابله کې نشي راتلی. دلته عمل د رسول پاک علیه السلام په څو لاسونو دی؟ په دواړو لاسونو سره، او د ابن مسعود صاحب عمل په یو لاس. نو څنګه عمل د رسول پاک مو پرېښود او د کوم ځای نه مو استدلال وکړ؟ عمل د ابن مسعود صاحب نه. دویم دا عقل دا وایي چې کله سړی ستړي مشي کوي دا طبعي خبره ده چې یو لاس به په مابین د دواړو لاسونو د بل کې وي. ښی لاس په مابین د راکه ستړي مشي ما سره وکړه، ګوره ښی لاس د یو سړي په مابین د دواړو لاسو کې، داسې څوک ستړي مشي نه کوي چې دواړه لاسونه په منځ کې ورکړي. نو ابن مسعود صاحب د ښی لاس ته دا شرافت حاصل شوی دی چې د رسول پاک علیه السلام د دواړو لاسو منځ کې راغلی دی، وایي زما ښی لاس د رسول پاک علیه السلام دواړو لاسو منځ کې و. نو داسې مطلب نه دی چې دا یو لاس په لرې نیولی و. عقل نه که کار واخیستلی شي، د یو بې عقل انسان نه پوښتنه وکړه، عقل دا در سره نه مني چې رسول پاک علیه السلام دی یو صحابي ته دواړه لاسونه ورکړي وي او ابن مسعود صاحب دی یو لاس ورکړی وي. عقل یې مني؟ عقل یې نه مني. یو عادي انسان سره ستا دا وجدان نه مني چې هغه د دواړه لاسونه درکړي او ته د یو لاس ورکړي. بیا رسول پاک علیه السلام سره څنګه کیدی شي چې هغه د دواړه لاسونه ورکړي وي او صحابي دی یو لاس ورکړی وي؟ مطلب په دې کې دی چې رسول پاک علیه السلام ستړي مشي په دواړو لاسونو سره کړی دی. دا دینه ثابت دی. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي حدثني اصحابنا وغير عن اسماعيل بن ابراهيم قال رايت حماد بن زيد وجاء ابن المبارك بمكة فصافحا بكلتا يديه. عبد الله ابن مبارک صاحب د حماد ابن زید صاحب سره په دواړو لاسو ستړي مشي کړی دی. دا روایت ثابت کړي دلته راوړي دي چې ملاقات په وخت کې چې مکه مکرمه کې د دوی ملاقات وشو نو هغه په دواړو لاسو ورسره ستړي مشي وکړه. عائشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو زنانه بیعت وکړه او بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي کلامن یعنی خبرو سره بیعت وکړه. شارح د بخاری علامه قسطلانی په ارشاد الساری شرح د صحیح بخاری او علامه عینی په عمدة القاری کې شرح د صحیح بخاری کې د دې تشریح لیکي. ای لا بلیت رسول پاک علیه السلام د زنانه سره په لاس بیعت اونک بلکې سی سره بیعت وک کلامن په خبرو سره. لا بلیت کما کان یبایع الرجال بالمصافحه بالیدین، لکه څنګه چې به رسول پاک علیه السلام نارینه سره
په دواړو لاسو مصافحه کوله نو زنانه سره لاس ستړي مشي ونه کړه کلام سره مصافحه وکړه دا هم دلیل د دې چې رسول پاک علیه السلام مصافحه د نارینهو سره څنګه کوله کان یبایع الرجال بالمصافحه بالیدین په دواړو لاسونو سره او د دې په تایید کې شاه ولی الله رحمه الله فرمای الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین وای خوب می ولید چې رسول صلی الله علیه وسلم راته تبسم وک خنده وکړه فاخذ صلی الله علیه وسلم یدی بین یدیه فصافحا زما لاس دواړو لاسو منځ کې اونې او ستړي مشي را سره وکړه تجلیات صفدر کې او کاړوي سب دا بیان کړی دی بیا راځو دا خود احادیثونو ثبوت چې د رسول پاک علیه السلام عادت مبارک په دواړو لاسو د ستړي مشي او زمنګ فقها احناف سوای په دې کې معروف کتاب زمنګ د فقه رد المختار علی الدر المختار مشهور په فتاوی شامی نهم جلد صفحه دا 629 دوی لیکي اوږد بحث لیکلی دی وتمامه ونسه وهي الصاق صفحه الكف بالكف واقبال الوجه بالوجه فاقص الاصابع ليس بمصافحه صرف ګوتو نیول دا مصافحه نه ده خلافا للروافض بیا لیکي والسنه ان تكون بكلتا يديه سنت طریقه دا چې ستړي مشي دي څنګه وي په دواړو لاسونو سره دا زمنګ د مذهب فیصله ده دویم کتاب د حاشیه التحتاوی علی مراقی الفلاح یو جلد کې د 319 صفحه بهر حال دا د حاشیه التحتاوی دریم د الموسوعه الفقهیه همدغه د غیر مقلدینو په کوشش سره لیکل شوی کتاب 25م جلد یوصل و 50 صفحه دیم لیکي والسنه ان تكون بكلتا يديه بغیر حائل من ثوب او غیره مینس کې بس پرده مرده نوی دسکشي به د پلاس کې نوی بغیر د عذر نه په دواړو لاسو ستړي مشي دا وایي سنت دی فتاوا هندیه مشهور په فتاوا عالمگیری سره 5م جلد 309 صفحه دی لیکي وتجوز المصافحه والسنه فيها سنت طریقه په دې کې دا د ان یضع یدیه علی یدیه چې دواړه لاسونه به په دواړو لاسونو دغه دی په دواړو لاسو دا سنت دی علمگیری نشته ها بل د عصر د فتاوونه ستاسو مسائل او داغه حل علامه یوسف لدیانوی صاحب وم جلد 210 صفحه همدا سره کدا دیارلسم د احسن الفتاوا شپږم جلد 540 صفحه د مې چې په دواړو لاسو سره ستړي مشي مستحب دی فتاوا فریدیه د عارف بالله مفتی محمد فرید صاحب اول جلد 503 صفحه کې دیم لیکي چې په یو لاس سره ستړي مشي سنت دی ما حاصل زما د ټول درس نه دا شو چې د اتفاق طرف ته کوشش پکار دی سنت او اکابر او بزرگانو امامانو ته قتل پکار دی اجماعی مسله را روانه ده چې ستړي مشي په دواړو لاسو سره دی اوس کنن سبا یو څوک پاسیږي او وای اصل سنت په یو لاس او په دواړو بدعت دی دا به شرپسند وي که نه به وي دا به شرط لمن وهي که نه به وهي دا کار د دې د انګریزانو د خوشحالولو دپاره دی د انګریزانو رسم او رواج د مسلمانانو په جامعه کې خورون کې دي نو د داسې خلکو مخنیوي پکار دی که د سره د شر او د فساد فکر نه وي نو چې دواړو لاسو سره ستړي مشي وشوه نو په یو لاس سره خو وشوه که نه د دوی یو لاس خو په دواړو لاسو کې راغی نو ستا په طریقه خو عمل وشو نو ته ولې خفه یې ستا په طریقه زما عمل نه راځي خو زمونږ په طریقه ستاسو عمل یو چا چې په دواړو لاسو ستړي مشي وکړي یو لاس خو بې دغې پکې داخل دی نو ته ولې خفه یې به هر حال ادب تقاضا همدا ده د سنت تقاضا همدا د حوالې او دلایل ما پیش کړل چې ستړي مشي باید په دواړو لاسو سره وشي وما علی الا البلاغ